محترم کتونکو اوریدونکو زه عربستان مومن کیمرامین اسد خان سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن موږ سره یو داسې هستي مېلمه ده د سار مومن صاحب چې دوی خپل تعارف په خپله جوړ کړی دی. د دې قوم دپاره هلې ځلې او دا کوم کوششونه چې دوی شروع کړي دي دا هېچا نه پټ نه دي. ډېر ټیم به نه دي سم سوالونه به دې کوم د دې قوم دپاره او چې د دې قوم په باره کې ګټور وي. نو سار مومن صاحب زه تاسو ته هرکلی وایم. السلام علیکم. لومبیا سوال تاسو نه دی د ګرسل لار کولاوهلو دپاره تاسو احتجاج کړی و، 2 میاشتې وخت مو ورکړی و. څه وینئ چې ګرسل لار به کولاو شي او که کولاو نه شوه نو مخکې به ستاسو څه لایې عمل وي؟ د ټولو ناول خو عربستان ستاسو او ستاسو د ټیم او ستاسو د چینل ډېره مننه چې تاسو په دې اهمه موضوع باندې موږ سره پروګرام کوئ. موږ چې کوم د ګرسل د لارې دپاره کوم احتجاج شروع کړی نو ما دلته په خپل سپیچ کې هم دا خبره کړې ده چې زما څه د پاسه 10 میاشتې په اسمبلی کې وشوې او ما د خپلې ضلعې هغه ټولې مسلې ما هغه هلته په اسمبلی کې د کوېسچن په شکل جمع کړي دي، خو تر د اوسه پورې حکومت د هغې جوګه نه شو چې هغه کوېسچنو جواب ما له راکړي سوالونو چې موږ دا کارونه ولې کړي دي. لهذا نو موږ بیا د دې دپاره د یو جدوجهد لار ځکه اختیار کړله د تحریک لار د تحریک لار چې که موږ دا خبره د دې ځای نه راوچته نه کړو نو په دې حکومت باندې او په دې خلکو دغه فشار نه راځي. بله دا چې تاسو ولیدل چې ټولې ضلعې نوې چې کومې وي د هغوی ټولو بارډر یې کولاو شوي او زموږ بارډر خوندي پاتې دی، بند دی. لا نه پوهېږو چې د دې کې څه مصلحت دی د دوی، کوم هغه خبره ده چې یاره دلته موږ ته دا مسله ده او دوی دا بارډر نه کولاوئ. بلکې زه دا دعوې سره ویلی شم چې په دې ټول جدو دغه کې زموږ ډېر پرامنه خلک یو. دلته خو اپریشنې مو شوې، دلته کورونه د خلکو وران شو، دلته د کورونو معاوضه هم ورنه کړی شوه، دلته خلک آی ډي پیز هم شو د دې ملک د دې خاورې په خاطر باندې. خو موږ هغه بدبخته خلک یو چې زموږ خپله مسله څوک اون کوي نه. دا زموږ اون کول پکاري، دا زموږ ذمہداري ده چې په دې وطن د امني، په دې وطن کې د تعلیمي، په دې وطن کې د روزګاري که موږ هر سړي دا ذمہواري قبوله کړه نو زما یقین دی دلته به امن وي او دلته به روزګار وي. زموږ 2 میاشتنیز دا ټارګټ چې مو ورکړی دی په دې کې دغه دا تسلسل دی چې نن موږ دلته جرګه وکړه، بله جرګه موږ هلته اعلان کړه. موږ به ګورو چې دا خلک زموږ په دا خبره باندې څومره تیزیږي. که دغه تیزیږي نه نو دا احتجاج به زموږ جاري، زموږ په ضلع مومن کې به دا ټوله ضلع مومن کې به په دې به زموږ د بازارونو وخت په وخت د سټرایک هم اعلان کوو چې بازارونه دې بند شي، پیاجام ته به ځو. خو موږ به دا خپل مقصد خپل مرام حاصلولو دپاره به د یو څیز نه مخ نه اړو او انشاءالله زه ګمان کوم، یقین کوم چې قوم ویښ شو، چې کله قوم را ویښ شو دغه خلک به وده کېږي او زموږ دغه حقونه به موږ له راکوي. خو قوم ویښېدل پکار دي او زه انشاءالله پر امید یم چې دا مسله به ډېره زر خپل هغه ته هدف ته ورسوي. په مومندو کې واحد معدنیت روزګار دی، حکومت لخوا رایلټي ټیکس کې اضافه شوې ده، دې باره کې تاسو څه وایي؟ په دې باندې ما هغه ورځ اسمبلی کې خبره کړې ده او کوېسچن مې هم پرې راوړی دی او په دې باندې ما د هغه ډي جي چې دی نو هغه پروویلیج ته کمیټۍ ته هم بوتلی دی چې هغه دلته کم شکل باندې د رشوت دا بازار ګرم کړی دی. د دې خو ډېره واضحه خبره ده چې کله د یو رایلټي ټیکه کېږي یا مطلب اډا یا څه په دې ملک قانون دی چې کوم د هغې اکشن کېږي د هغه اکشن په وخت باندې د هغې هغه فکس ریټ معلوم کړي چې دا به ستا دومره د راتلونکي وخت د پورې هغه ریټ چې دوی دلته زیات کړي نو په هغه ریټ ټیکهدار ګورنمنټ سره حکومت ته چې څه پیسې ورکوي نو هغه هغې په حساب سکیورټي جمع کړي. اوس تاسو وګورئ چې دا هغه وخت کې د 10 روپۍ وي پر ټن او اوس دا 90 ته ورسولي. مطلب دا چې شپېته دا 2 سټپه چې مطلب زه به دا ووایم چې دا ډبل نه دا ټریپل شو. دا ټریپل زیاتولو کې چې کوم مت کې دی چې کومه پیسه بچت شوه دغې کې دا ډپارټمنټ او ټیکهدار ټول میلاو دي. په دغې وجې باندې ما هلته دې باندې دغه کړی چې بهی ته څومره رایلټي زیاتې
نو زه به تا سره دا ریالټي هله منم چې د دې ریالټي نه به ته ما ته چې که ته 15,000 اخلي نو دا 10,000 به زما ضلع ته جمع کړې چې زما ضلع کې په ډیولپمنټ کارونه شروع شي. دا زما رایټ دی، دا زما حق دی. ما تاسو ته ویلې چې زما سره کم معدنیات دي، کم ماربل دي یا نیپرایټ یا نور دنیا معدنیات دي، موږ سره کاپر دی، میګزین، میګنیز دی، ایوریثینګ چې څه دي، کوارټز دی، دا موږ سره شته دي. دغه معدنیات زما د دې ماشومانو، زما د دې وطن د خلکو اساسه ده او دا لګېدي لوټ کېږي. کوشش کوي چې د ټیم والا دلته راشي. زه ما نه یو خبره په تقریر کې پاتې شوه، ستا په هغه کې به یې راولم په انټرویو کې. لګېدي د زیارت ماربل کې د اربونو روپو ماربل رالوېدلی، کم خلک چې پکې دا 20 یا 20 کسان 30 شهیدان شو. دغه شهیدان چې کوم په هغه کې وشو نو دا د اربونو روپو کاڼی دی. اوس زما د انفارمیشن مطابق حکومت هغې ته لګېدی دی چل جوړوي، دلته یو د دروغو کمیټي هم جوړه کړې چې دې دا اکشن کړي، دا نیلام کړي. او نیلام به بیا څوک کوي؟ چونکې دا اربونو روپو نیلام دی، نو دا نیلام به څوک کوي؟ دا به یې ټیمل، دا به هغه ځای نه سرمایهدار راولي د پنجاب نه، هغه به دلته دا مال اوچت کړي چې دا اوچت کړي نو زما د خلکو هغه لږ ډېر روزګار چې منځ کې و هغه هم لاړې، چې همدغې نه موږ د دغه ځای نه راولو هغه ځای کې خرڅ کړو. بلکې زه به تا ته دا ووایم چې ما سره دومره ظلم دی چې ما سره پلانینګ شته. زه دا پلانینګ دا منصوبه ورکولی شم چې زه په ټول ملک کې به زما ضلع عموماً د ټولو نه مالداره ضلع او د هر سړي روزګار به دلته کور کې روان وي او هغه داسې چې ماله خدای پاک کم معدنیات د دې کاڼو په شکل کې راکړي. دې مخامخ غر ته وګورئ، په ده کې هغه دي، ده کې ایمرډز دي، ده کې زمرود دي. دا زمرود باندې هم خلک لګېدي دي، نور خلک او دا د هغې لګېدي دي چې دې کې د قوم صحیح نه مني. زه دا وایم چې دغه روزګار زما دا کېدی شي چې مالا سکل راکړي، سکل چې زه ټریننګ والم او زه په کور کې ځان ته د سولر یو څو شیشې ولګوم او هغه لیت ماشین ته د دې ماربل، د دې سکرپ، د دې هر څه نه به زه دغه جوړولی شم، ډیکوریشن پیسز، او دنیا ته به مارکیټ ته به ځي. بله دا چې زما نه 1400 روپۍ کومه کانډالي، دا د پنجاب هغه تاجر چې زما نه د ګوتو کي نو هغه یې هند ته په $1.5 باندې ورکوي او زما نه یې په 1400 روپۍ ټانلي. څومره لوی ظلم دی. په کار دا ده چې دا روزګار زما د قوم لاس ته راشي، دا سکرپټ به زما په دې کې راشي نو دا ورلډ دنیا مارکیټ دی، دنیا ته به رواني. دلته به نور خلک، سرمایدار خلک به نور چې کوم وي هغه به دا مال راټولوي او به یې بهر ته لیږي، کانټینر یې به لیږي. نو دا زه ضمانت ورکوم چې د دې ضلعې په هر کور کې به لکه د سیالکوټ یوه کارخانه ولګي، په هر بیټک کې، په هره کوټه کې. دا آبادي هم نه غواړي، دا کچا آبادي غواړي، بس صرف پټول غواړي. تانبو کې هم کېږي، سولر به ورته ولګي، شیشه به ورته ولګي. حکومت که زما د دې دهشتګردۍ ځپلي خلکو له یو څو قرضه ورکړي او هغه قرضه دې بېشکه موږ نه بیا والي، سخت شرایط دې ورته کېږي ځکه چې مفتې پیسې ترې نالو، خو خپل موږ سره را میټیریل دی، موږ سره را میټیریل دی. هغه را میټیریل چې موږ په خپله په کار راولو، زما هر ځوان به چې دی، هر سړی به په کور کې 40-50 روپۍ میاشت په خپل کور کې وګټي. یو سوال دی بل چې د مومند او ترقیاتي کارونو حوالې سره په تاسو دا الزام حکمران جماعت لګوي چې په دې کې تاسو رکاوټ اچولی دی، انډسټري هم راخیسته، دې باره کې تاسو څه تاثرات دي؟ زه به تاسو دا خبره وکړم چې دا څومره خلک دلته ولاړ دي، زما هم زم خلکو منتخب کړی یم، بېشک اسمبلی ته تللی یم، زما په اسمبلی کې څو رایټس دي، د خلکو بس توقعات دي. بېشک زما د دې اختیار چې دا دې کوم الزام لګوي دلته که ماشوم دی که لوی دی که بوډا دی، دا زما د جرګې ممبر شو او وردی شي حکمران پارټۍ نه یې دا تپوس وکړي چې آیا ته نثار د اسمبلی غړی ګڼې که نه ګڼې، بیا د هغه منډیټ دی که نه دی، بیا د هغه د خلکو دا رایټ دی چې هغه خلکو ته په خپل فنډونو کې هغه ورکړي. بیا دا معلومات وکړئ
چې ته د مرکز نه څه راوړې هغه ستا کار دی نه چې ته د صوبې په هغه باندې. اوس دا خبره کوم تا ته چې موږ پسې دا خبره وه چې نثار د دې مخالفت کوي چې یاره دا ریزرو سیټ راشي، نو زه دا نه وایم چې ریزرو سیټ چې دوی راوس ښې وکړه، دوی خو به همدا قوم ته ویل. هغه ریزرو سیټ راغی او 103 حلقې دپاره چې په ډي پي کې کم مال ډیولپمنټل کار راځي نو هغه ورکوي ریزرو ښځې ته. نو د ریزرو والا کار دا و چې هغه د وزیر اعلی نه ډایرکټ والي سپیشل فنډونه والي او هغه علاقې له راوړي. زمونږ خو دغه تمه وه، نو هغه دوی په دې باندې ولګوله چې ته دا راواله او ایمنې زما راپاسې د صوبې نه هغه راخلي. لکه زه تاته یو خبره کوم، په اوسني هغه کې ما له یو سکول راکړی، ریزرو له 3 ورکړي، زما په حلقه کې ایمنې له 6 ورکړي. اوس ایمنې به یې د مرکز نه راوړي که زما دغه به اخلي، زما ای ډي پي بالي، نو چې زما ای ډي پي ما سره بیا کومه لار پاتې ده قومه، تاسو نه تپوس کوم. صحیح خبره. لکه او بیا اختیار هم تاسو له در کوم، تاسو دا اختیار دی چې ورشئ زما د ایمنې صاحب سره کښېنئ، زما چې د اسمبلی څه زما اختیارات دی د هغې لاندې یا د هغه څه اختیارات دی د هغې لاندې تاسو فیصله وکړئ. دا د قوم ته زما دعوت دی چې فاټ انضمام نه د عام ولس ډېر امیدونه وي که نه، تاسو څه ګڼئ چې فاټ انضمام کې شوې وعدې څومره پورې پوره کېدی شي؟ زه یو خبره کوم چې زمونږ په فاټ انضمام کې صرف یو دا چې زه پکې صوبایي اسمبلی غړی شوم او عباس الرحمن صاحب پکې صوبایي اسمبلی غړی شوم، عایشه بیبي پکې په ریزرو باندې راله او د پی این پکې ډي سي جوړ شو. نور پکې ماته خو څه نه ښکاري او هغې وجه دا ده، زه تا د خبره کوم هغې وجه دا چې زه د انضمام ټولو نه مخکې دا یم، خو یو ګټه راته وشوه. یو ګټه هغه دا ده چې نن زه کوم اواز کوم دا اواز زما په ده پابندي وه او همدغه اواز چې زما په اواز پابندي وه دا ټول زمونه ما سره شوي، زه چې نن دا لار غواړم دا ماته په هغه قانون کې بند شوی ده. زه چې دلته د خپل ډیم حق غواړم او نن ما نه ورسکتلی دی او پېښور ضلعې له یې ورکړی دی، هغه دا وه چې زه کله نپرا اعلان وکړو چې تاسو خپلې دعوې جمع کوئ وابډې باندې چې چا څه دعوې دي، هغه جمع کړه او ما ته دا حق نو چې زه های کورټ ته لاړم. نو چې زه های کورټ ته لاړ نه شم نو زما پوره ډیم یې یوړه ښار له یې ورکړه، پېښور ضلعې له یې ورکړه، زما نه یې پوره ډیم واغست. دې کې ما ته دا یو فایده ده. نور کم چې ما سره 3% این اف سي منلی و دروغ را سره کوي نه یې راکوي، د اوسه پورې 1 روپۍ نه ده راکړې. ما له به 10 کاله چې کوم این اف سي راکولو 3% د هغې نه 110 اربه روپۍ جوړېږي، هغه ماله نه راکوي. ځکه وایم چې زه پکې صرف ممبر شوم او نور پکې ماته څه ښکاره نه شو، نو دا که موږ ته هغه پیسې راکړي او دلته ولګولي. بله دا چې ګډ ګورننس نشته، هغه کار دوی را مخکې کوي کوم چې قوم ته تکلیف به ورکوي. اوس فرض که دی زما نه راځي زه ټیکس ایگزامپټ یم 15 کاله او دی راځي وایي چې نه ته دلته ټیکس ورکړه، نو خو قوم بد څه نه کېږي. په کار ده چې زه د هغې فیسیلیټیز ورکړم، هغه ټیکس ایگزام کړم. بله دا خبره ده چې زما یو بله بنیادي مسله هم ده چې دا به زه راوچتوم او په دې زه کار هم کوم چې زما یې ممډي ګاډی باجوړ ته نشي تللی، زما یې ممډي ګاډی په دې خپله ضلع کې نشي ګرځېدی. زما که ته اوس ریکارډ راټول کړې نو ټول به یې ممډي ګاډي ما سره 1.5 سل نه جی ستاسو یې که غونډ پورې هم زموږ ممډي ګاډی نشي. نو خو یم که نه یې که غونډ نه په کار دا ده چې زما جورسډکشن لاندې سیپن دی، ما ګټلی دی، د عدالت نه مې دا کلي واپس راوړي، دا مې وګټل بلاکیټ پورې مې ورسوله. په کار چې ته بلاکیټ پورې ځې، په کار چې بلاکیټ پورې زما رایټ د ګاډي، که د ده پکې انتظامي پولیس هم ناستي خو چې زما ګاډی پکې تلی راتلی شي، ځکه چې دا د دې ضلعي سره زما د دې سره د دا کار نشته، ځکه چې دا زما دلته نلی وي چې دا هم پولیس دی هغه هم پولیس دی. خو ما ته دا فیسیلیټیز حاصل دي چې زه د ضلع مومن اوسېدونکی یم، نو زه به خپلې ممډي ګاډی، زما یې ممډي ګاډی باجوړ ته نشي تللی، د باجوړ ګاډی ګلګت ته ځي، د هغه مزدوري کېږي. نو چې زما ګاډی باجوړ باندې بند کړي، په کار دا ده چې زما د دې ځای نه مزدورۍ له ګلګت ته ګاډی تلی کړم، زما به یو روزګار او په ټولو کې زیات خلک زما په ګلګت کې پراته دي، زما د ځای لیساګي صافي پراته دي. هلته چې زموږ ځوان مړ شو زه ورته لاړم او هغه اف آی آر مې وکړ، هغه سړي مې هلته اریسټ کړل، نو راغلم، هغه دواړه ما جیل ته نه ایستل. نو خبره دا ده چې زموږ قوم هلته ښه ډېر و، ما ولیدو، خو زما روزګار زه خپل ګاډی نشم بوتلی،
MMD نشي تللی ځکه چې باجوړ کې ریساري نو دا په یو کوټه کې وړی چې مې باید او زه د خپل پارلمان ملګرو ته یم چې تاسو راوچت شئ تاسو په اسمبلی کې چغې ووهئ ګوره د اسمبلی داسې فورم دی چې دغه ستا ریکارډ دنیا ته رسي او دا ریکارډ یې دا ورکېږي نه په اسمبلی فلور باندې خبره کول او زمونږ په دې هغې خو دا پابندي لګولې ده چې دې کله خبره کوي 3 ورځې مخکې به یې د دغه نه د پرویز خټک صاحب نه اجازه تلي چې زه به دا ټکي ویم نه هغه نه به اجازه تلي نو دغه اجازت چې دی اوس که هغه له ده اجازت ورکړه چې ته ځان له دا خبره وکړه نو ټیک ده که نی نو دې خوار ته اجازت نشته خبرې خو ډېرې زیاتې دي خو د اپوزیشن لخوا د حکومت خلاف چې کوم تحریک شروع شوی دی تاسو څه ګڼئ دا PDM په نوم باندې دا به څومره حده پورې کامیاب شي انشاءالله دا یو ډېر ښه تحریک داسې دی چې دې کې ټول سیاسي ګوندونه غټ ګوندونه دا په دې کې متفق دي او چې د PDM د خوا څنګه فیصله راځي که هغه دا راځي چې موږ د سهار استعفا ورکړو موږ به سهار استعفا ورکړو که هغه موږ نه لانګ مارچ غواړي موږ به لانګ مارچ کوو او که هغه موږ نه په ضلعو کې دننه اکټیویټیز غواړي هغه به موږ کوو موږ د هغې حصه یو او انشاءالله همدغه یو دغه دی دا یو تحریک دی چې دا به موږ د دې نحوست نه خلاصوي کم کې چې موږ اوړه نشو اخیستی کم نظام کې کم چې موږ تیل نشو اچولی ګاډي کې کم کې چې موږ رزق نشو خوړلی او موږ نه هر څه تر د لاسه واخیستی یو خیري سوال د سټوډنټانو لپاره لکه که غونډ ته چې ښکته کوشي شپه درته لاړ شي نو 3G 4G کار کوي نو هغوی ته چې څنګه داخل شي 3G 4G کار کوي زموږ سټوډنټان ډېر همت یې وکړو ډېر راغونډ هم شو بر یې احتجاج کړی خو یو مشر پکې ویل چې دې نه ګندګي خورېږي هغه یو سیټ ته کوي تاسو د دوی دپاره آنلاین کلاسونه شروع کېږي دې دپاره تاسو د کوشش وکړئ څه کوشش هم کړی دی زما په ریکارډ د دې خبره موجود ده ښه جي چې 3G 4G باندې زه خبره کوم په ریکارډ بله ورځ زموږ د اپوزیشن د سیم مخکې د اپوزیشن د ممبرانو چې کم دغه د احتجاج د هغې په بینر کې ما شامل کړی دی او هغې وجه دا ده چې زما 15,000 سټوډنټان بې تعلیمه پاتې شو او 4G 3G څه کې چې موږ ته اپټیکل فایبر غلنۍ ته هم راغلی که غونډ ته راغلی سوچ انان کوي او ځکه انان کوي چې بې خونده خلکو له یې خلولې کوي مړه بس یې کوي